په زابل ولایت کې د برشنا شرکت 15 کارکوونکي شهیدان شول. په سلامونه مو هرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د مطلب د شرکتونو مخکې دغه ویډیو یو ځل تر پای وګورئ. په زابل ولایت کې د سړک غاړې په مین چاودنه کې د افغانستان د برشنا شرکت 15 کارکوونکي شهیدان شول او یو بل ډېر سخت ټپي ده. یاده پیښه د زابل ولایت د والي ویاند ګل اسلم سیال او د افغانستان د برشنا شرکت مسؤلینو تایید کړې ده او د مرګ ژوبلې په اړه یې هم ویلي چې 15 تنه کارکوونکي پکې شهیدان شوي دي. د سیال پر وینا غرمه شاوخوا 12 بجې د شهر صفا ولسوالۍ په مربوطاتو کې د کابل کندهار لوی لارې په اوږدو کې د برشنا شرکت د انجینرانو پر موټر د سړک غاړې مین چاودنه وشوه چې له امله یې مرګ ژوبله کارکوونکو ته واوښته. د افغانستان د برشنا شرکت هم رامنځته شوې مین چاودنې پخلی کړې ده او په یاده پیښه باندې ټول کار ټیم خواشیني ښودلې ده، خو د مرګ ژوبلې په اړه یې کره معلومات نه دي خپاره کړي. د برشنا شرکت مسؤلینو پر وینا غزني کندهار ته د غځېدلې ودراتي برشنا لیږدونکي مزي پر انجینرانو د دغه چاودنې شوې ده. سیمې خلک وایي چې چاودېدونکي توکي د وسلوالو طالبانو له لوري ځای پر ځای شوي، خو دا لا معلومه نه ده چې دغه مین د برشنا شرکت انجینرانو او یا هم د افغان ځواکونو قطارونو ته ځای پر ځای شوی و. تر اوسه وسلواله طالبان او د نورو ډلو په دې اړه کوم غبرګون نه ده ښودلی. د افغانستان د برشنا شرکت کارکوونکي او انجینران ډیر وخت په لویو لارو د دښتو کې د مزو غځېدلو پر مهال له ورته ډیرو ستونزو سره مخ کیږي، ان وژل کیږي، ترڅنګ د وسلوالو له لورې تښتول کیږي. هم له تاجکستان د نورو ګاونډیو هیوادونو څخه د افغانستان ته د راغلي ودراتي برشنا پایه او لاینونه ډیر وخت د وسلوالو طالبانو له لورې په بمونو ارزول کیږي او یا هم دوی له لورې وشتل کیږي. له دې وړاندې هم له تاجکستان راغلي برشنا پایې د لاینونه په بغلان ولایت کې د وسلوالو طالبانو پرې کړي وو چې له امله یې په 10 ولایتونو کې برشنا پرې کړې وه. هغه مهال په ټوله ورځ رسنیو کې شوي ګڼ شمېر افغانانو پر وسلوالو طالبانو تور پورې کړی چې ګواکې نه غواړي چې افغانستان کې د روښنایي راشي، بلکې غواړي چې افغانان دې په جګړه او تورو تیارو کې شپې ورځې سبا کړي. د یادولو وله دا لومړی ځل نه دی چې د برشنا شرکت کارکوونکي شهیدان کیږي، بلکې له دې وړاندې هم په ورته پیښو کې تښتول شوي هم یې ژوند له لاسه ورکړی ده. دوستانو خدای دې وکړي افغانستان کې تل لپاره سوله راسي، دا هېڅ پیښه د خدای هېڅ وخت نه راولي. که چېرته مو ویډیو خوښه شي نو لایک او شیر که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما د سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم، الله مل ښه وخت درته غواړم.